دریم هغه کس چې هغه یو مزدور په مزدورۍ باندې ونیسي، خپله کار پې پوره وکړي او بیا په آخره کې دغه په دې مزدورۍ کې لم لټ کوي او مزدوري ولا نه ورکوي، نو رب العالمین فرمایي د دې سړي سره زه په ورځ د قیامت باندې جګړه کوم، زه به د دې خصم یم. دا د حدیثونو معلومه ده چې کله تاسو څوک مزدوري وکړي نو مزدوري ول مخکې ورکوي. یو ضعیف روایت کې راغلی دی، سند یې کمزوره دی لیکن معنا یې صحیح ده، د بخاري د روایت ته معلومیږي. امام ترمذي حدیث ته نقل کړی دی، اعطوا الاجیر اجره قبل ان یجف عرقه، مزدور له خپله مزدوري ورکړه مخکې د دې نه چې د هغه خوله وچې شي. اگر چې روایت سندن کمزوره دی لیکن دا روایت د بخاري د هغې دلیل دی. نو لحاظه مزدور له مخکې مزدوري ورکولې، هغه ټوله ورځ چې دا ځان ستړی کړه خو دې دپاره یې ستړی کړه چې دا یو 2 روپو 3 روپو ته ناست دی چې چېرته بچو له پې رزق والي، چېرته 1 کیلو اوړو پې والي، سبزیو پې چېرته خپل بچو له ویسي، او ته رالګې او هغه له نه ورکې دا نو ولې الله رب العالمین به تا نه رانیسي. او که دغه مظلوم بیا تا ته خیري وکړي نو د مظلوم خیري خو الله ډارې قبلوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، د مظلوم د خیرې نه ځان وساته خیرونه، ذکر دو د الله مابین کې پرده نشته دی. یو روایت کې دومره پور راغلی دی اتق دعوة المظلوم وإن كان کافرا، د مظلوم د خیرونه ځان وساته اگر که کافر دی. زمون خلک خو دا خیال نه ساتي، ظلمونه به کوي په غیر مجرم رانیسي او دا نه مجرم جوړوي، زیاتې او په هغه باندې کوي، هغه به تنګۍ را تنګۍ، په دې د خیال نشته دی چې ده خو یو در شته دی، ګورې هلته یې باندې درخواست جمع کړو، ګورې بیا د خیر نشته دی. د الله رب العالمین دربار کې درخواست جمع کړو تا به څوک خلاص کړي؟ الله فرمایي فلما آسفونا انتقمنا منهم، اور کله چې دې مجرمانو دې کافرانو موږ غوسه کړو موږ د هغې نه بدل واخیسته وایي.